د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه وخت په خیر ستړي مشئ. پر ایران د اسرايلو توغندیز بریدونه. دوه امریکایي چارواکو سی بي اس نیوز ته ویلي چې د اسرائیل د هوایي پوځ یو توغندی پر ایران لګېدلی دی. په ورته وخت کې ایراني رسنیو راپورونه ورکړي چې اصفهان کې د چاودنو غږ اوریدل شوی او له دې سره هممهاله د دغه هیواد د یو شمېر هوایي ډګرونو الوتنې ځنډول شوی او یا هم لغوه شوی دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې له دغه چاودنو سره هممهال ټول ایران کې د تیارسۍ حالات اعلان شوی او د ایران دفاع هوایي نظام د هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو وار له مخې پر ایران د ځوابي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. ایران تېره شنبه پر اسرائیلو د 300 توغندیو او ډرون بریدونه ترسره کړل او د دمشق کې پر خپل کونسلګرۍ د ترسره شوي برید غچ وباله. درنو لیدونکو له نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړی هیله د چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.